زار دي شم حبيبا د نبيانو سار لخکریتا زمونږ درنو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن پنجشنبه د هود د میاشتې څلورمه او د فبروري د میاشتې شپږمه 2023 د حقیقت د نجونو او یتیمانو په مدرسه کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم مسابقه د حقیقت د خیریه بنسټ لخوا د یتیمانو شاګردانو په ګډون د یو شمېر نورو شاګردانو ترمنځ مسابقه رامنځته شوه. د نبيانو سار یو شپېتمه پوښتنه درنه کوم که نه، په کوم کال چې ابو طالب او خدیجه رضی الله عنها وفات شوه نو هغه کال په څه نوم یاد شو؟ د غم کال. ماشاءالله. هغه کال په چی نوم یاد شو؟ غم. د غم کال. زمونږ پیغمبر د سولې پوښتنه کې هر چیز پوښتنه وکړم د نرو لورې د حبشې لومړی هجرت کې یعنې په لومړي هجرت کې مسلمانانو شمېر څو تنه و یعنې څومره و؟ 14 تنه ول، 12 سړیان، 4 تنه ښځې. آفرین. زمونږ پیغمبر ځکه چې خپل خو پیغمبر سره مو مینه پیدا شي، د ژوند پر اهمیت مو پوه کړي او عبادت اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم په څو کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو؟ یعنې څو کلنو شو پیغمبر؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار او مور څه نوم یې؟ پلار نوم یې عبدالله دی، مور نوم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کلنو چې مور وفات شو؟ شپږ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کلنو چې پلار وفات شو؟ په داسې وخت کې پلار وفات شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیدا شوی. د دې کتاب نه مسابقې د مخکې لکه دوه هفتې مخکې هیڅ حاجات دې نشته دی نورو راڼاګانو ته بیا په بدر کې د کفارو نه څوک ووژل شو؟ نورو راڼاګانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ډېر تکلیف رسولی دی؟ ماشاءالله. که د رسول صلی الله علیه وسلم د لومړني تجارتي سفر په وخت کې څو کلن شو د تجارت کوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې له خپلو ملګرو سره په پټه لیدنه کوله؟ د چا په کور کې؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. هغه څوک چې رسول صلی الله علیه وسلم په باندې ایمان رانه وړو او دغه ملاتړ یې کوه، ایمان یې رانه وړو؟ خپل تره ابو طالب. ماشاءالله. خپل تره ابو طالب. ماشاءالله. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مکې څخه مدینې ته هجرت وکړ نو کوم لور ته یې لمونځ کوو؟ د دنیا کې ژوند کوو. ماشاءالله. څومره وخت یې بیت المقدس په لور لمونځ وکړ؟ 18 میاشتې. رسول الله په کومه ورځ زېږېدلی و؟ زار دي شم حبيبا د نبيانو سار لخکریتا زمونږ پیغمبر تا زمونږ پیغمبر زمونږ پیغمبر تا زمونږ پیغمبر زسم سور بکل دی دنستا دشنه روزي وکړم زسم سور بکل دی دنستا دشنه روزي وکړم ځان می جانان می دسترګو می
یتا زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زار دشم حبیبا د نبیانو سار لخکر یتا زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر هیڅ حاجات دی نشته دی نورو راڼا ګانو ته هیڅ حاجات دی نشته دی نورو راڼا ګانو ته خپل ای جانانا ته شمس او هم قمر یتا زمونږ پیغمبر یتا زمونږ پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زار دشم حبیبا د نبیانو سار لخکر یتا زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر ستا په ډاډ جانانه مونږ دې دنیا کې ژوند کوو ستا په ډاډ جانانه مونږ دې دنیا کې ژوند کوو یې به مو شفیع انشاء الله بیا په محشر یتا زمونږ پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زار دشم حبیبا د نبیانو سار لخکر یتا زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر زمونگا پیغمبر یتا زمونگا پیغمبر هوکي درنو مسلمانانو ورونو او خویندو ټاکل شوې ده چې دغه شان ورته مسابقې د حقیقت خیریه بنسټ لخوا د کابل په مختلفو سیمو کې ترسره شي هیله ده چې مسلمانانو ورونه او خویندې د یتیمانو شاګردانو لپاره د صدقې جاري په نیت موږ سره په جوایزو کې برخه واخلي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته پیغمبر زار دشم حبیبا د نبیانو سره